د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته پاکستان وایي د یو کال لپاره په کلدارو د ډبرو سکرو واردات تایید شول. پاکستان تایید کړی چې د یو کال لپاره به د افغانستان د ډبرو سکرو په کلدارو پیري. د پاکستاني رسنیو د راپور پر بنسټ د دغه هیواد د اقتصادي همغږۍ کمیټې تازه پریکړه کړې چې د یو کال لپاره به له افغانستان د ډبرو سکرو واردوي او د سکرو به د ډالرو پر ځای په کلدارو پیري. د پاکستان د اقتصادي همغږۍ کمیټې ویلي چې د اقتصادي ودې لپاره باید د ډالر وساتل شي او په محلي پیسو کاروبار وشي. تر دې وړاندې د پاکستان نوي لومړي وزیر شهباز شریف هم سوداګرو ته امر کړی و چې د افغانستان د ډبرو سکرو په کلدارو وارد کړي. پاکستان د امګړۍ د انرژۍ له سخت کمښت سره مخ دی او هڅه کوي د افغانستان له ډبرو سکرو په استفادې خپلې اړتیاوې پوره کړي. بل لور ته برېښنا شرکت وایي سهار له نن به د برېښنا پرچاوۍ راکمې کړل شي. برېښنا شرکت وایي سهار له نن به د برېښنا پرچاوۍ تر ټولو ټیټې کچې ته راورسوي. د برېښنا شرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې سهار له نن به د کابل ښار برېښنا د اختر تر وروستیو پورې نورمال حالت ته راوګرځي او پرچاوۍ به یې تر ممکنه حده راکمې شي. برېښنا شرکت په دې اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې تر اختر وروسته به هم د برېښنا د تنظیم هڅه وکړي او غواړي د پرچاویو د کمولو لپاره اړین تدابیر ولري. سرچینه کاږي چې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا ته د خلکو اړتیا ډېره شوې ده چې له همدې امله د دوی ټولو ښاریانو ته د برېښنا د رسولو امکانات نه لري، خو هڅه کوي چې د اختر په ورځو کې دغه ستونزه تر ممکنه حده راکمه کړل شي. او د افغانستان بانک نن 11 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک داسې مهال د ډالرو د لیلام خبره کوي چې په دې وروستیو کې د نفتي او خوراکي توکو بیې تر بل هر وخت لوړې شوې دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.